سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. اسلام آباد کې له چاودنې وروسته د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د کابل واکمنان جګړه درولی شي، خو تر اسلام آباد یې راوړل خطرناک پیغام لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې نن ورځ د ځانمرګي برید ته په اشاره سره ویلي دي چې د کابل واکمنان په پاکستان کې جګړه درولی شي، خو تر اسلام آباد پورې د جګړې راوړل د اسلامي امارت یو بل خطرناک پیغام دی چې د په وینا پاکستان یې د ځواب ورکولو توان لري. نوموړي د سهشنبې په ورځ د لړم پر شلمه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل: موږ د جنگ په حالت کې یو داسې فکر وکړی چې د پاکستان پوځ دغه جګړه له افغانستان سره په سرحدي برخو او د بلوچستان په لرو پراتو سیمو کې پر مخ وړله، خو نن په اسلام آباد کې په قضایي ادارو ځانمرګی برید د راویښېدو زنګ دی. نوموړي په ترکیه کې له اسلامي امارت سره خبرې اترې بې ځایه بولي او وایي چې په داسې حالاتو کې د کابل له واکمنانو سره خبرې اترې بې ځایه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د کابل واکمنان په پاکستان کې جګړه درولی شي، خو تر اسلام آباد پورې د جګړې راوړل د دوی یو بل پیغام دی چې موږ یې د ځواب ورکولو توان لرو. د یادولو وړ ده چې نن پر ځایي وخت شاوخوا 12 بجې د دغه هېواد د پلازمینې اسلام آباد په جی 19 سیمه کې د یوه ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او 20 کسان نور ټپیان شوي دي. د اسلام آباد پولیسو په وینا ځانمرګی بریدګر چې په موټر سایکل سپور و د پولیسو موټر ته نږدې په ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېره ورځ د هندوستان پلازمینه نوی ډیلی هم د یوې چاودنې شاهد و چې 8 تنه پکې وژل شوي وو. معلومه نه ده چې دغه چاودنه به په خپله پاکستان کړې وي تر څو د هندوستان فکر واړوي او وښیي چې موږ هم د جګړې قرباني یو او که هندوستان به د ډیلي د برید غچ اخیستنه کړې وي. دا لومړی ځل نه دی چې خواجه آصف افغانستان ته د بریدونو ګواښونه کوي، بلکې په د وروستیو کې ګواښونه زیات شوي دي. خو د افغانستان اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې پاکستان کې نه امني د پاکستان کورنۍ ستونزه او د غلطو پالیسیو پایله ده او افغانستان پورې اړه نه لري. د افغانستان اسلامي امارت په وار وار ویلي دي چې پاکستان د ورته ثبوتونه وړاندې کړي تر څو اسلامي امارت یې په وړاندې اقدامات وکړي، خو پاکستان د ثبوتونو په پیدا کولو کې نه دی توانېدلی.